سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. امریکا په افغانستان باندې بندیزونه او محدودیتونه سختوي. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د امریکایي حکومت د افغانستان د میلیارډونو ډالر شتمنۍ له کنګل کولو وروسته هڅه کوي چې له افغانستان سره د مرستې په لړ کې هر ډول اقدام مخه ونیسي. د افغانستان د ټولنیز ویب سایټ لیکلي چې د امریکا د کانګرس غړي یو داسې طرحه تصویبول غواړي چې ممکنه ده له افغانستان سره هر ډول مرسته محدوده کړي. احتمال شته چې د امریکایي دفاع بودیجې طرحه پټنګانو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د اسعارو ارزښتناکو شیانو خوراکي مرستو او طبي تجهیزاتو د انتقال مخه ونیسي. له بلې خوا د امریکا د کانګرس یو غړی له دغې طرحې اندېښنه ښودلې او دغه هیواد ولسمشر جو بایدن ته یې وړاندیز کړی چې له افغانستان سره په کېدونکو انساني مرستو باندې بندیزونه ونه لګوي. افغانستان په نړۍ کې له یو ډېر زیات کړکېچ سره مخامخ دی او 95% افغانان حتی پوره خواړه نه لري. که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.